ملګرو د مارکو ډېر یو ښایسته بازار ده. کابل نه، لغمان نه، کونړ نه کې ځان سره پیکې وړي پیکې وړي مواد وړي دلته خوري. د دې شینوارو میلمه پالنه او وطن دوستي دا شعار په افغانستان کې نه لري. ډېر میلمه پاله خلک دي. طریقه دا ده چې بس بوره به ول غوټ کوي او بس حال پای کې بیا بچی اور واچي لاچي به ور واچي. یاره به داسې وایه چې یو 15 کاله مشي چې دا کباب پخوم. نه داسې ولا چې ما شوکت پر جوړم ځاله وکړه هغه چې مونږه جوړه وتو کړه نو په دې وتو کېدو کې مونږ نه وسوځېده. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. ملګرو له تاسو ټولو مننه چې زمونږ خپرونې تعقیبوئ. کور مو ودان. یو سلام هغه مسافرو ته چې د هیواده لري. دوستانو نن د کابل نه لرې ننګرهار، همیشه بهار، د ګلوهار، شینوار ولسوالۍ مارکو بازار ته راغلی یم. غواړم دوستانو چې نن خپرونه دغلته سره تاسو ته چمتو کړم. هیله ده چې خپرونه زموږ سره تر اخره وګورئ. ملګرو د مارکو ډېر یو ښایسته بازار ده، ډېر زیات غټ بازار دی، خو نشم کولی چې ټول بازار تاسو ته انځور کړم. یو څو کسان سره به خبرې وکړو او نور به درته د مارکو تصویرونه وښیو. له موږ سره اوسئ. یو افغانستان یوټیوب چینل. یو افغانستان یوټیوب چینل. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د شینوارو ولسوالۍ مارکو بازار کې یو ملګرو افسر خان په روش کې نامین نوم لري. یعنې د افغانستان کې به ټول خلک مني څوک چې په دې لار باندې ځي نو ضرور افسر خان پیژني. نو افسر خان ستړی مه شئ. خیر وره اول په مارکو کې افسر خان روش شروع کړ. ما شروع کړ. همداسې ګوره دا نورو ټولو والا وایي نه همداسې راج مونږ کار ښه دی. ښه دی. دا څه وجه کېدلی شي؟ نو په اندازه مونږ نه پوهېږو. په یو خدا سي پوه شي پخوانی کار دی. بدلیان روان دی. ښه صحیح همدا وجه ده. د ورځې څو پلیټه روش تقریبا خرڅېږي؟ ولا چې خبره داسې ده چې داسې 80 کیلو 80 کیلو غوښه پورې وځي. 80 کیلو پلیټ څه د ریټ؟ نو ریټ 250 روپۍ. مخکې په څو؟ مخکې هم دا لکه څه ټایم مخکې لکه څو میاشتې مخکې، څو کاله مخکې په دې حالات چې بدل شول ستاسو روش هم ته نه نه هماغه 2.5 سوه په 2.5 سوه کس کار کېږي؟ نه ولې نه تازه کول به پکې نه ولې نه تازه کول به یې کړي؟ ولې نه پلیټ ولې چې لږه تازه کړي. افسر خان د دې خپلو ټولو نه یو خاطره موږ ته ووایه دوستانو ته. دوستانو ته به څه خاطره ویم؟ داسې خاطره نشته؟ نه ولاکه داسې خاطره شته. ملګرو په افسر خان باندې ډېر زیات بیروبار دی، پازابو به نه او همدا ټیم دی. افسر خان کوم ولایتونه څوک درته راغلي دي؟ ډېر ولایتونه. لکه کوم ولایتونه؟ کابل نه، لغمان نه، کونړ نه کې ځان سره پیکې وړي پیکې وړي مواد وړي دلته خوري مواد وړي چکر لم راځي. بله خبره ستاسو هوټل خو ډېر وخت څومره وخت کېږي دلته؟
یاره کېږي به پوه شي داسې 19 کاله به کېږي همدا ساده ځای صحیح دی باندې ساده شي دا شیشو پروګرام خو ښار کې شته هر سړی چې راځي وي موږ همدغه جونګړې له راځو د ساده جونګړې له نوم مې انجینر صاحب ذبیح الله ده. زه د خوست ولایت مربوط یم او فی الحال د افسر خان هوټل کې یو نو روش مو وخوړلو ډوډۍ مو وخوړله بیخي ډېر لوړ کیفیت و کم قیمت و او بیخي ډېره ښه وه. موږ د افسر خان د روش صفت په خوست کې هم اورېدلی و کابل کې هم خلکو او دوستانو ټول همدې قصې کولې. راځئ دلته نو ما خو دوامه دفعه ده چې راغلی یم نو بیخي خوندور خوراک ورکوي او ډېر صحي هم ده او په ضمن کې د محیط او د خلکو اقتصادي وضعیت مطابق بیخي ډېر ښه ده. مننه خیر اوسه. نوم مې اشرف شاکر دی د کابل څخه راغلی. شاکر صاحب بس شکر د الحمدلله خیر دی. والا انډیوال مې دی صفت یې ده راته وکړو چې راځه نن در باندې روژ خورم. واقعا د ستایلو وړ دی چې دویم ځل لپاره به بیا ورته راځو انشاءالله. ډېر خوږ مننه. سلامت شینوار علاقه ده او زم شینوار ملګري زیاتره شینوار تاسو زموږ میلمانه سلامت. څه خدمت دي موږ د دې شینوارو میلمه پالنه او وطن دوستي دا ساره په افغانستان کې نه ډېر میلمه پاله خلک دي. تاسو هم ډېره مننه ته مو وخت راکړو خوشحاله اوسئ. ډېر زیاته مننه د مرکې نه ډېر زیاته ودان مننه خوشحاله. Yo Afghanistan YouTube channel. Yo Afghanistan YouTube channel. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حال خیرت دی ښې. جوړ تکړه نوم ده نوم قسمت الله دی. صفت الله قسمت الله. قسمت الله. وا څنګه کاری صاحب خیر کوي؟ بالکل د الله احسان خیر شي. څومره وخت کېږي چې قهوه جوړه یا قهوه پخوئ؟ دا واته میاشتې به کېږي چې کار مې لګولی. موږ پاکستان کې مخکې هوټل و دلته راغلي وو او بس چای جوړو قهوه هم جوړو ترخې هم جوړو څوک څه رقم چای وغواړي تورې چای. قهوه څه شته وایي؟ قهوه یعنې خوږو چایو له وایي. څنګه مال ده ستا لاس کې چې دلته د مارکو بازار کې د قهوې څښونکي زیات دي؟ بس خواري ورسره کوو خپل لاس خواري ده نو کمال دی. لاچي دانه ور اچوو به داسې خواري ورسره خپله کوه. شکرین مکرین نه ورچوي؟ نه شکرین نه اچوو کې. او یو قهوه په 100 روپۍ ده؟ قهوه غټه په 10 ورکوو وړه په 60 روپۍ ورکوو. کلدارې دلته خو بس غونډه کلداره ده دې وجې نه هغه کوي. که افغانۍ شي څومره به خوشحاله شي؟ ماچس راوړه. که افغانۍ شي څومره به خوشحاله شي؟ نو چې افغانۍ چې ښه ده بس زموږ افغانستان خپله روپۍ ده مطلب دا دی چې بس ښه ده افغانۍ. تر مازدیګره پورې نو څو چاینکه قهوه پخوئ؟ بس دومره حساب مو خدا کې کړی ده بس کېږي 1000 2000 باندې خرڅه کې چای. کاري صاحب هر څوک کولی شي قهوه پخه کړي؟ دا اکثره بس شینواري خلک تکړه دي که نه. طریقه لیدونکو ته ووایه. بس طریقه یې دا ده چې بس بوره به اول وخوټ کوي او بس حال پای کې بیا به چای ور واچوي لاچي به ور واچوي دې سره. دا به خوټ کوي مطلب ښه جوش کړي نو دې وجې نه بس بیا چای ښې راځي. کاري صاحب ډېره مننه چې ګاګ دې زیات وخت یې نه نیسو. خدای په امان. Yo Afghanistan YouTube channel.
د مارکو ځینې برخې خو تاسو ولیدلې دا نو د مارکو مشهورترین کبابي به ورته وي کبابي دی چې ډېر زیات ګاک لري مشهور دی یعنې د ده صفت ما په لرې لرې ولایتو کې اورېدلی دی نورې خبرې به دا راته وي سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام روزانه بخیر علی خیر جوړ واده بخیر نوم محمد ایوب ته محمد ایوب محمد ایوب ایوب څنګه یې ولا چې خی الحمدلله راته خی قرارې کباب پخوئ یاره به داسې وایه چې یو 15 کاله مشي چې دا کباب پخومه 15 کاله مختلفو ځایو کې نور او کوز پاکستان کې هم کار کړی او بیا چې افغانستان نه راغلم دا 15 کاله ما پاکستان کې کار کړی او دې نه بیا راغلم افغانستان کې 15 کاله مشي په دې کاروبار کې لګیا یم بس د کباب ترکیب د دوستانو ته ووایه چې کباب کې به څه شی واچوئ کباب کې بس دا کیمه ده او غوښه ده او پیاز دی او ټماټر او زیره او دڼیا او مساله ده به ده ځینې ملګري وایي چې وایي کباب کې د غوښې په ځای کله کله وایي لره هم ورخطا کوي نه وړه دا نه استعمالېږي دا خلک یې خو دا استعمالېږي نه ورسره او بیا څه پته لګي لیدونکي څنګه په توپیر یا څنګه کاره پته لګي چې کباب یې صحیح نه راځي ټول خراب راځي پوه شي ببر راځي او چې صحیح غوښې نه پوکې او ښایسته غوښې نه تجربه خو لري ولې نه ډېره او کوم راز دی چې دومره مشهور یې هر ځای نه خلک درته راځي ولا چې بس خواري کړو د خلکو له چې ښه شی وله ورکړو سبا به اخلاص پکې ده بس ښه شی وله ورکړو سبا بیا راشي خواري وله کړو پوه شي کیلو په حساب یا د خوراک په حساب دی ستاسو دا خوراک 2 ټیکري کباب په یوه روړۍ 15 افغانۍ باندې خوراک په حساب باندې ورکوو د مخکې او د اوس نه په کار کې څه فرق راغلی قیمتونه موچت شوي دي ګاک هم زیات شوی دی خلک راځي مخکې سره کم اوس سره کم په نور پرتله باندې مخکې بازارونه ډېر ښه وو مخکې خوراک 50 افغانۍ ورکول اوس 15 روپۍ او 10 روپۍ ریټ اوچت شوی دی او پخوا پرتله باندې مخکې بازارونه ډېر ښه وو اوس لږ کمزوري شوي معمولي هسې دلته د کوم کبابي نه نږدې کبابي نه هغه نه لږ تاثیر لاندې هغه تا نه ښه کباب پخوي ته خبره بالکل بړه بس هر سړی قسمت خوري بس خواري پته ورته لګي که نه خو بس اکثره موږ له ډېر خلک راځي دلته پوه شي چا نه چې پوښتنه وکړي چې عزت کبابي او محمد ایوب کبابي موږ له ډېر زیات خلک راځي څومره لیدونکو له چیلنج ورکولی شي د کباب په باره کې چې څومره مزیدار دی ستا کباب بس 100% کې نه 100% کې بالکل په اخره کې لیدونکو ته خپله سم صحیح ادرس ووایه راشي تا ویني او راشي ستا کباب یو پیره او نوشي جان تورخم جلال آباد عمومي سړک مارکو بازار لاندې غاړه جاپان مارکیټ سړک لاندې غاړه دکان نمبر اول محمد ایوب په عزت شینواري چپلی کباب دکان دوستانو اوله پیره تاسو هم کولی شئ چې راشئ او کباب امتحان کوئ تر هغه چې زم دا ستاسو کباب چک کړم چې څنګه مزه شته او که نه بسم الله الرحمن الرحیم مزه خو ډېر زبردست لاس کې د کمال شته دی بیخي زبردست ډېر ښه د کباب د دې هوټل نه کومه خاطره لري لکه څنګه لکه یو څوک دله راغلی کباب یې خوړلی نور یې همداسې ځان وښکلی نه ولا چې شته دی خلک ولې نه راځي دی ځینې وخت کې دا کار کوي بالکل همداسې ده ولا چې راغلی دی چې بس پیسې وخت کې نه وي ولاړم او بیا راغلم مزه خبره نشته بیا راکړي دي بالکل یې راکړي داسې حالات کې چې کباب یې خوړلی او ځان یې وښکلي تا بیرته ګیر کړي داسې کله شوي دي ولا چې کله کله دا شوي هم دي یو نیم هغه کس سره کړي بس بیا وایي چې پیسې نشته بیا به چی ورسره وکړې بس ځي به نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې په دې حالاتو کې زموږ له ټایم راکړه کامیاب اوسه وبخښه ډېره مننه یو افغانستان یوټیوب چینل یو افغانستان یوټیوب چینل
السلام علیکم. ستړی مشه جوړ په خیر کوم پلو درشمه جوړ په خیر تکړه ستړی مشه جوړ تکړه په خیر قراری. نوم مبارک ده. نوم عبدالحکیم سجاد. عبدالحکیم سجاد. استاد ځوان نجیب الله. نجیب الله صادق. نجیب الله. څال له استاد. شکر الحمدلله. خیر قراری ده. څنګه د کاروبار مو؟ یاره ان شاء الله تر دا د مخوخه ده. د مخکې وختونو نه تر اوسه پورې توپیر خو نه دی کړی؟ یاره لږ توپیر خو یې کړی دی خو هغه څه رقم چې زمونږ تقوا وکنه چې مطلب اختر سیزن دی او کارونه به ډېر زیات وجه څه وه چې دومره دغه توپیر ولوېده چې مخکې اخترونو غوندې نه شو؟ نه لږه ښه ګزاره یې وکړه خو لږه زمونږ چې کوم دغه وکنه وایي چې سږ کال سیزن به ډېر زیات کمزوری خو انشاءالله چې سیزن ښه نو ته خو اوس هم ښه دا ګوره اختر هم نه د اختر تېر شوی دلینده صادق صاحب له ناپ نشو بس خو وادونو سیزن دی او صادق صاحب واده دی؟ نه همداسې ولا چې ما شوکت لپاره جوړم ځان له وکړه. کوم رقم د انتخاب کړی رنګ د کوم یو دی؟ یاره سپین رنګ مې انتخاب کړی. سپین رنګ او جامې؟ نه جامې مې سپین رنګ کړي او واسکټ مې ګرمي ده مزه واسکټ به ژمي ته بیا تیار کړو. سپین رنګ اوس په اوړي کې ښه که نه لږ یخوالی لري. څو واسکټ یې په سجاد ګنډلي؟ یاره 4-5 دانې خو ما له ګنډلي اوسه پورې او یو 20 پورې جوړې وې راله ګنډلي. سجاد ستا صفت مې د ډېر لرو ځای کې اورېدلی راغلم ما چې راځه نن د سجاد دکان وګورو. کومه وجه ده چې دومره خلک دې پېژني او خلک درته راځي؟ نو پېژندګلا په ښه کار کې ده. یو خو دا خبره ده چې موږ سره کټر دی د پېښور نه راوستی دی او چې کاریګر دي هم د پېښور نه راوستی دي او خپله کوشش موږ په دې کوو چې مخکې لاړ شو او بوکرم چې کم دی بوکرم موږ سټمپور لګو ښه شی لګو چې مطلب آینده ولري. نو د جامو په ګنډلو یا د واسکټ په ګنډلو کې هغه کوم یو کار دی چې ډېر په دقت سره وشي او که هغه ونه شي هغه د خیاط یا درزي نوم پې خرابېږي؟ مهمه کټۍ ده. ناپ بیا څومره دی؟ ناپ چې مطلب د سړي نه ښه ونیو شي او کټ ښه شي نو بیا په ګنډلو کې لږه کسټمر ته داسې پته نه لګي خو مهم یې راوستې دي باډۍ کې جوړېده دي. ټول عمر به څومره واسکټونه ګنډلي؟ یاره چې رښتیا خبره تو ډېر زیات هم ګنډلي حساب یې نشته دی ځکه چې د یو نم شروع کړی دا اوس مطلب زمونږ کتابچه 10,000 ته رسېدلې ده کم او زیاته خو ډېر وخت یې وشو چې دا کار م شروع کړی خو لږه تعداد پته یې نه لګي. د دوکاندارۍ داسې یو خاطره در سره شته؟ د صادق صاحب غوندې یو ګاک او واده یو نو موږ ولا جوړه تیاره کړه ډېره ښایسته راغله جوړه یې وکته پوه شې جوړه چې وکته نو ما ته ویل چې زه ځم څه کاویله او دا جوړه به راته لږه اوتو کړې هغه چې موږ جوړه اوتو کړه نو په دې اوتو کېدو کې موږ نه وسوځېده چې وسوځېده نو چې واده څه کاوه کې ناست و د واده شپه یې وه بېګاله خو چې وسوځېده نو بس موږ ډېر زیات خبر شو چې رښتیا خبرې ځکه چې جوړه یې ول وکته ډېره ښایسته راغلې وه ډېره زیاته یې خوښه شوه خو په دې اوتو کېدو کې صرف وسوځېده نو بیا ډېر زیات خبر شو. بیا یې حل لاره دا وه چې په یو ګنټه کې موږ بله جوړه تیاره کړه. ډېره مننه. مننه ژوندی اوسه. خیر مننه. یو افغانستان یوټیوب چینل. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.